The ball is in your court. دا یو ډیره مشهوره متل ده چې کله موږ یو چیرته ځو فیصلې کوو نو خوا کې چې موږ سره کوم دوست انډیوال ولاړ وي نو موږ ورته وایو چې اوس فیصله ستا په لاس کې ده. نو په دې وخت کې موږ داسې وایو په انګلیش کې چې the ball is in your court. بله مشهوره متل چې موږ تاسو ډېر استعمالو په خپل ورځني ژوند کې چې په یو کار سره دوه هدفونه ترلاسه کوو. فارسي کې ورته وایي بایکتی دو شکار کرد. نو په انګلیش کې دا څنګه وایو؟ په انګلیش کې موږ داسې وایو kill two birds with one stone. یو بله مشهوره متل ده، هغه به تاسو راته ځواب کوئ په کمنټ کې په انګلیش کې البته. هغه دا متل ده چې موږ یې وایو چې کله میلمانه مثلا موږ کور ته راځي دا متل ډېر استعمالو او ورته وایي چې څه تیار وي هغه د یار وي. نو دا په انګلیش کې څنګه ویل کېږي ما ته په کمنټ کې ولیکئ. نو ویډیو نه همداسې مه تېرېږئ، لایکونه راکړئ، کمنټونه راکړئ. ستاسو د لایکونو څخه کمنټونو څخه ډېره مننه. همدارنګه دې تر څنګ موږ یوټیوب چینل جوړ کړی دی، هغه لږ سبسکرایب کړئ او د دې تر څنګ زموږ همدغه پیج چې لحظه با بهیر ده دا در سره فالو کړئ. ډېره مننه.